د نن ورځې تازه او مهم خبر منظور پښتين سا څنګه او ولې قهر کړ او ولې په غوسه شو چې هغه وویل تر څو چې یو څاڅکی وینه راکې پاتې وي د پښتون قومي عدالت جرګه جوړو. دوستانو که تاسو هم غواړئ چې له حاله خبر شئ نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سابسکرایب کړی نو په درنه سره همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل د سره سابسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په جمرود کې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو د پښتونخوا د پولیسو له لوري د برید په غبرګون کې وویل پښتنو پولیسو د پاکستان په اشاره په تاریخ کې د ځان لپاره په خپل تندي یو تور داغ جوړ کړ. ښاغلي پښتين پاکستاني ریاست مخاطب کړ او زیاته کړه تر هغو چې مې په وجود کې یو څاڅکی وینه پاتې وي دا جرګه جوړوو او دې قربانۍ ته په خوښۍ حاضر یو. موږ ته د خړ کمر حادثه یاد ده. موږ بند تیر کړی، موږ مخامخ مرمۍ وخوړلې، موږ په زندانونو کې په سپیو ودړل شو او کوم تکلیف نه و چې موږ نه دی تیر کړی. موږ دې څوک نه ډاروي. پښتين وویل په ډالري جګړو کې د پښتنو 2 لکه کورونه ویجاړ شوي او ورپسې 80,000 شهیدان مو ورکړي، 40 بازارونه مو ړنګ شوي او ملګري راڅخه بندیان شوي، خو د اکتوبر پر 11مه به دغه حساب کتاب کوو. پښتين له ټولو ځوانانو وغوښتل چې عاجل ځانونه د جرګې میدان ته ورسوي او پر سوشل میډیا هم دغه یو څو ورځې د پښتون قومي عدالت جرګې ته وقف کړي. ګران دوستانو دا و د نور چمشي ویډیو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو زموږ چینل د سره سابسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.